السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ څنګه مرګرو خیر برابرې ان شاء الله مرګرو امید لرم چې تاسو به ټول ټیک ټاک یې ان شاء الله مرګرو په دې نننۍ ویډیو کې تاسو ته درکم تاسو څنګه کولای شئ چې د موبایل نه ویډیو اپلوډ کړئ په صحیح طریقه سره صحیح دی مرګرو لکه باز مرګري لکه د یوټیوب اپلیکیشن نه سیده ویډیو اپلوډ کړئ خو لکه داسې غلط ده داسې نه ان شاء الله مرګرو لکه په کروم براوزر ته تاسو لاړ شئ وغیرہ ټول تفصیل ته په سکرین ریکارډر کې درخم صحیح دی مرګرو په دې ویډیو کې صحیح دی مرګرو چې تاسو په صحیح طریقه باندې ویډیو اپلوډ کړئ صحیح دی مرګرو نو راځئ مرګرو چې دا ویډیو سٹارټ خمرګو تاسو خپل موبایل سکرین ته راشئ او دلته به تاسو کروم براوزر اوپن کړئ صحیح مرګو تاسو ته ښکاري دا کروم براوزر صحیح شو کروم براوزر به تاسو اوپن کړئ تاسو به ډایرکټ د یوټیوب نه اپلوډ کوئ صحیح شو مرګو او تاسو خپل موبایل کې دا کروم براوزر مرګو تاسو څنګه کروم براوزر اوپن کوئ تاسو ولته وای ټي سټوډیو سرچ کړئ صحیح شو مرګو دا وای ټي سټوډیو تاسو څنګه سرچ کړئ تاسو به دلته راشئ او بیرته بیا پر وای ټي سټوډیو باندې کلیک کړئ اگر تاسو به هغه باندې کلیک وکړو نو تاسو به دلته راشئ داسې دا به تاسو د ښکاره شي لکه کمپیوټر په شان صحیح مرګو تاسو پر ډیسکټاپ سایټ مرګ دلته تاسو را درې کرښې ښکاري تاسو په دې باندې کلیک وکړئ صحیح مرګ په دې باندې تاسو څنګه کلیک وکړئ نو تاسو به دلته راشئ دا ډیسکټاپ سایټ تاسو ته ښکاري صحیح شو مرګ دا تاسو پر ډیسکټاپ سایټ باندې کلیک وکړئ مرګ په دغه باندې تاسو کلیک وکړو نو اوس دا ځکه تاسو ته ښکاري لکه دا چې څنګه په کمپیوټر کې صحیح دی مرګ نو تاسو به دا ډیسکټاپ سایټ آن کړئ نو تاسو اوس د ښکاري لکه دا چې په کمپیوټر کې صحیح دی مرګ نو تاسو به ډایرکټ خپل موبایل نه ویډیو نه اپلوډ کوئ د یوټیوب اپلیکیشن نه تاسو به دلته راشئ صحیح دی مرګ نو مرګ ویډیو سکپ کوئ مو را ویډیو پورا وګورئ نو مرګرو چې تاسو څنګه دلته راشئ تاسو دلته دا ویډیو د اپلوډ دا نشان ښکاري لکه چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو تاسو په دې باندې څنګه کلیک وکړئ دلته تاسو ته بیا دلته تاسو په دې باندې کلیک وکړئ په دې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ نو تاسو دلته راځي فایل نه وغیرہ او څه کم ځای نه ویډیو اپلوډ کوئ نو تاسو په دې فایل باندې کلیک وکړئ صحیح مرګرو تاسو ته ښکاري په دې فایل باندې تاسو کلیک وکړئ مرګو تاسو څنګه په فایل باندې کلیک وکړو تاسو به دلته لاړ شئ ګیلرۍ ته صحیح شو مرګرو نو زه دلته د ګیلرۍ نه ویډیو اپلوډ کوم صحیح شو مرګرو اوس زه دلته د ګیلرۍ نه دا ویډیو اپلوډ کوم صحیح شو مرګرو دا ویډیو زه د ګیلرۍ نه اپلوډ کوم مرګرو دلته کته شي اول نمبر او تاسو دلته ټایټل ورکړئ صحیح مرګرو زه دلته ټایټل لیکم او دا تاسو کته شي مرګو دلته ما خپل ټایټل ولیکو صحیح مرګو تاسو کم ټایټل کم ټاپک تاسو په باندې ټایټل دغه ولیکئ ټایټل صحیح مرګو خپل ټاپک اوس په دوه نمبر تاسو لیکئ ډیسکرپشن صحیح مرګو زه ډیسکرپشن لیکم مرګو تاسو کته شي ما دغه ولیکو صحیح شو مرګو دا ما ډیسکرپشن هم ولیکو صحیح شو مرګو تاسو څنګه ډیسکرپشن ولیکو نو بیا تاسو په دریم نمبر دلته تامل ولیکئ صحیح شو مرګو تامل تاسو ته پاتره چې کوم لیکل په ویډیو باندې راځي تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دلته تامل تاسو ورولګئ په دې باندې تاسو کلیک وکړئ صحیح شو مرګو زه پر تامل باندې کلیک کوم ګرځو په دې باندې یو تامل لګوم دا یو تامل په لګوم ډن په بٹن باندې کلیک کوم صحیح شو مرګو تاسو د ډن په بٹن باندې کلیک وکړئ صحیح شو مرګو او تاسو دلته لاندې راشئ په دې باندې تاسو زور کړئ ته لاندې تاسو راشئ تاسو څنګه لاندې راشئ نو بار لاړ صحیح دی مرګو مرګرو تاسو دلته پرې نو بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ شو مرګرو تاسو نو بٹن باندې کلیک وکړو نو تاسو دلته خای نو مور آپشن باندې تاسو بیا کلیک وکړئ شو مرګرو تاسو څنګه مور آپشن باندې کلیک وکړئ نو تاسو دلته وس اصل کوم شی چې دلته ټیګز تاسو ولیکئ شو مرګرو دلته ټیګز لیکم مرګرو دا تاسو کته شي ته ما خپل دغه ولیکل صحیح شو مرګرو تاسو لیکل شي ټیګز دا ټیګز ما ولیکل نو تاسو به 12 13 ټیګز لیکئ صحیح شو مرګرو دا تاسو لیدئ شي ما 2 3 ټیګز ولیکل صحیح شو مرګرو نو تاسو بیا راشئ تاسو څنګه بیا رالئ نو تاسو دلته ښکاري ویډیو لینګویج صحیح مرګرو تاسو ویډیو لینګویج باندې کلیک کړئ نو مرګرو تاسو کته شي دا ویډیو لینګویج ما ورکو پښتو صحیح شو مرګرو تاسو وکړو مرګرو بیا تاسو په پنځم نمبر باندې راشئ تاسو دلته ویډیو لوکیشن صحیح مرګرو تاسو ویډیو لوکیشن باندې کلیک کړئ لکه چې دا تاسو کم ځای ټارګټ کوئ یا ټول ایشیا ټارګټ کوئ مرګرو زه دلته لیکم پاکستان صحیح مرګرو دې ویډیو باندې زه پاکستان ټارګټ کوم صحیح شو مرګرو نو که تاسو کم ځای ټارګټ کوئ ټول ایشیا ټارګټ کوئ نو هم صحیح شو مرګرو نو تاسو دا ولو دا ویډیو لوکیشن دا تاسو خامخا ورکړئ شو مرګرو بیا راځي مرګرو چې لکه تاسو دا ویډیو په سبا راکړه لکه دا تاسو ته راځي لکه دا د پیپل بلاګز په بالا کې یا ایجوکیشن بارا کې سپورټس بارا کې دا تاسو دا اپلیکیشنان دی شي صحیح مرګرو دا تاسو لیدئ شي تاسو لګ راغټ کم دا تاسو لیدئ شي رګ تاسو کم یو کیټګری نو تاسو هغه کیټګری په ورته شي مرګرو فلم ان ډراما دا تاسو لیدئ شي میوزیک او گیمینګ
پیوپل اینڈ بلاګ صحیح انټرټینمنټ نیوز اینڈ پبلشي ایجوکیشن صحیح نمبر کوم تاسو پرې کې یو سلیکټ کړئ نو پیوپل اینڈ بلاګز په باره کې زموږ ویډیو را نو تاسو سلیکټ کوم صحیح شو مرګرو او بیا تاسو راشي او دلته نیکسټ په بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو نیکسټ بٹن تاسو ښکاری پرې نیکسټ بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ صحیح مرګرو تاسو څنګه نیکسټ بٹن باندې کلیک وکړو نو بیا مرګرو تاسو ته په دې ځکه کې ښایي لکه ویډیو کارت صحیح شو مرګرو لکه ویډیو کارت تاسو ورکولی شئ او بیا تاسو دلته ورکولی شئ لکه کم اخر کې چې کم سکرین شاټ دوه راځي په دې کې ویډیو اینډ سکرین تاسو ورکولی شئ صحیح مرګرو په دې باندې دا ویډیو کارت شو صحیح ده مرګرو دا ویډیو کارت شو مرګرو دلته تاسو دا چې کله ساو ته ورسي دا اپلوډ صحیح ده مرګرو بیا تاسو دلته ورکولی شئ اول ایډ کارت صحیح ده مرګرو کارت ورکولی شئ او بیا تاسو دلته ورکولی شئ اینډ سکرین صحیح شو مرګرو دا چې کله دا ویډیو کمپلیټ شي ساو ته ورسي بیا دا تاسو ورکولی شئ صحیح ده مرګرو اوس لا ویډیو نه رسېدلی نو زه نیکسټ بټن باندې کلیک کوم صحیح شو مرګرو پرې نیکسټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو څنګه نیکسټ بٹن باندې کلیک وکړئ نو تاسو دلته راشئ صحیح شو مرګرو نو دا ویډیو کې به لږ کار لکه پاتې دی نو د دې ټیګ یا ډسکرپشن کې څه غلطي وي نو تاسو به دا ویډیو پرې انلیسټډ باندې کلیک کړئ صحیح شو مرګرو نو تاسو پرې انلیسټډ باندې تاسو کلیک کړئ مرګرو څنګه تاسو انلیسټډ باندې کلیک کړئ نو تاسو به ډایرکټ راشئ او بیرته نیکسټ سیو په بٹن باندې کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو تاسو څنګه د سیو په بٹن باندې کلیک وکړئ نو لږ انتظار به وکړئ مرګرو تاسو لیدای شئ چې تاسو انتظار وکړئ دلته تاسو دا ویډیو چې کله اپلوډ شي نو تاسو به د دې کلوز پرې بٹن باندې کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو پرې کلوز بٹن باندې تاسو کلیک کړئ صحیح شو مرګرو چې پرې کلوز بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو ویډیو به ساو ته ورسي او اپلوډ بشي صحیح شو مرګرو نو په دغه طریقه باندې تاسو په صحیح طریقه سره ویډیو اپلوډ کولی شئ یوټیوب ته صحیح شو مرګرو نو اوس ته بله طریقه درښیم په یوټیوب نه تاسو څنګه ویډیو اپلوډ کولی شئ صحیح مرګرو نو هغه طریقه ته هم درښیم مرګرو په بل طریقه باندې دا سره چې تاسو خپل موبایل کې یوټیوب اپلیکیشن اوپن کړئ صحیح ده مرګرو تاسو نشان باندې کلیک وکړو تاسو ته راښکاري نو دلته په دې کې تاسو ته دوه آپشن درکړي صحیح مرګرو گو لایو او اپلوډډ ویډیو صحیح مرګرو تاسو پرې اپلوډ ویډیو باندې کلیک وکړئ صحیح اپلوډ ویډیو باندې تاسو کلیک وکړئ او تاسو به دلته راشئ او دلته دا ویډیو د دې نه ویډیو تاسو به اپلوډ کړئ مرګرو بیا تاسو دلته لیکلی شئ دلته تاسو لیکلی شئ دا تاسو ته ښکاري دا دلته ټیکس تاسو لیکلی شئ دلته ډسکرپشن لیکلی شئ صحیح مرګرو او دلته ویډیو لوکیشن لیکلی شئ ښه مرګرو زه دلته لیکم دغه لیکم ټیګ صحیح ده مرګرو ټایټل زه خپل لیکم مرګرو تاسو لیدای شئ دلته ما خپل دغه ولیکو ټایټل صحیح شو مرګرو نو تاسو دلته خپل ټایټل به ولیکئ او بیا راشئ دلته تاسو ډسکرپشن ولیکئ نو زه ډسکرپشن لیکم صحیح ده مرګرو ښه مرګرو دا تاسو کتای شئ دلته ما دغه ورکړو صحیح شو مرګرو دا ما ډسکرپشن ولیکو تاسو څنګه ډسکرپشن ولیکو تاسو دلته ویډیو لوکیشن ورکولی شئ صحیح ده مرګرو په دې ویډیو لوکیشن باندې تاسو کلیک کړئ دلته تاسو چې کم ځګین سلیکټ کوئ تاسو مطلب زه پاکستان سلیکټ کوم صحیح شو مرګرو دا زما ویډیو لوکیشن شو تاسو پرې ویډیو لوکیشن باندې کلیک وکړو نو تاسو دا ویډیو لوکیشن شو تاسو بیا راشئ او د نیکسټ په بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ صحیح مرګرو دا تاسو ته نیکسټ بٹن ښکاري صحیح شو مرګرو تاسو نیکسټ بٹن باندې کلیک وکړئ نو اوس په تاسو ته بری کې دا دوه آپشن درکړي صحیح شو مرګرو نو دا تاسو پرې نو باندې کلیک کوئ ځکه نه مرګرو چې تاسو پرې یس باندې کلیک وکړئ نو تاسو ویډیو بیا 18 سال نه کم واړه خلک چې نو تاسو ویډیو نشي کتئ صحیح ده مرګرو تاسو پرې شی وکړئ تاسو راشئ پرې نو باندې به کلیک کړئ پرې نو باندې تاسو کلیک وکړو بیا تاسو پرې اپلوډز باندې کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو تور پرې اپلوډز باندې کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو پرې باندې تاسو دا کلیک وکړو نو تاسو ویډیو ډایرکټ اپلوډ شو صحیح ده مرګرو نو دا تاسو موبایل نه ویډیو اپلوډ شو صحیح شو مرګرو بیا بل آپشن تاسو اپلیکیشن ضرورت وي تاسو موبایل کې تاسو راشئ پلی سٹور ته صحیح شو مرګرو تاسو څنګه پلی سٹور ته راشئ نو تاسو دلته واي ټي سټوډیو اوپن کړئ صحیح شو مرګرو دلته واي ټي سټوډیو به تاسو خپل موبایل کې دا واي ټي سټوډیو اوپن کړئ دلته چې دا واي ټي سټوډیو تاسو موبایل کې نه وي دا ما انسټال کړل چې دا واي ټي تاسو موبایل کې دلته تاسو د خپل چینل ټول انفارمیشن چیک کولی شئ صحیح شو مرګرو مرګرو تاسو څنګه دا واي ټي سټوډیو خپل موبایل کې اوپن کړئ تاسو پرې باندې کلیک وکړئ پرې ډیشبورډ تاسو ښایي بیا ویډیو بیا پلی لیسټ او کامنټس او انالیټکس صحیح مرګرو نو تاسو پرې ویډیوز باندې کلیک وکړئ نو دلته تاسو ویډیو تاسو ته ښایي چې لکه څومره ویوز تاسو په ویډیو باندې راغلي نو تاسو ته ښایي صحیح مرګرو تاسو لیدای شئ که نه دا تاسو ته ښایي نه ویډیو ویوز تاسو ښایي او بیا په دې دویم آپشن باندې تاسو کلیک کړئ صحیح مرګرو دا تاسو ته ښایي بیا پلی لیسټ صحیح مرګرو تاسو پلی لیسټ تاسو ته ښایي دا تاسو پلی لیسټ او دلته تاسو ته کامنټس راځي صحیح مرګرو نو په دې واي ټي سټوډیو کې تاسو خپل ټول ډیټیل چیک کولی شئ مرګرو تاسو کتای شئ دا زموږ کامنټس دي صحیح مرګرو دا کامنټس موږ ته راغلي
مرګرو تاسو به وای ټي سټوډیو خامخا انسټال کړئ خو مرګرو دا ویډیو اولنۍ کومه طریقه چې تما درو خو د کروم براوزر نه تاسو ویډیو اپلوډ کوئ په دغه صحیح طریقه سره صحیح مرګرو نو تاسو په دغه صحیح طریقه باندې تاسو ویډیو اپلوډ کیږي نو تاسو کروم براوزر نه او ویډیو اپلوډ کوئ صحیح شو مرګرو نو ان شاء الله مرګرو په نن ویډیو کوم دومره داسې معلوماتي ویډیو کاند په موږ چینل سبسکرایب کړئ په غنټې نشان باندې لازمي کلیک وکړئ صحیح مرګرو ان شاء الله مرګرو بل ویډیو کې مې دا ویډیو د الله فامان